خفیه لمانځه کې جهر شروع کړه ته ورته ولا تجهر بصلاتک مطلوب خو په دغه پوره کېږي ولا تخافت خو نه ده مطلوب خو آیت وایي مکمل ورته وایي که ده په جهري لمونځ کې خفیه قرائت شروع کړه هلته خو ولا تجهر نه ده مطلوب خو آیات به ته مکمل ورته وایي به هر تقدیر دا حضرت ابن عباس ویل چې د قرائت په باب کې ده خو د قرائت نه تعبیر په لمانځه شوی د تسمیه د جز په اسم د کل سره ده ولا تجهر بصلاتک ای بقرائتک دومه مور د حضرت عایشه صدیقه هغه بیوی چې د آیات نزول د دعا په باب کې راغلی ډیره په زوره مکوه چې چیغې نارې وایې ډیره سوکای مکوه چې څوک نه اوري چې امین په ویایي متوسط انداز کې کوه خو د دعا نه تعبیر په لمانځه بیا ویلی کېږي وایي خو دعا هم جز ده د لمانځه لکه قرائت چې جز ده د لمانځه دعا هم جز ده د لمانځه دا شان نزولونه مختلف خو هر آیات ډیر ډیر علوم لري چاته په یو جز علم ورکړی شوی چاته په بل جز علم باندې ورکړی شوی حکم د دې هغه نه معلوم ده د آیات نه معلوم ده تصوف هم حکم د دې آیات نه معلوم ده نحو هم قاعده د دې آیات نه معلومه ده دا نحو د آیاتونه راخیستې ده که نحو حاکمه ده آیات به په نحو برابره که نحو د آیات سره خو نحو به برابره نحو قانون به ته به قانون جوړی خو د آیات نه قانون جوړ کړی ان الله بریء من المشرکین ورسوله که ظاهر عطف ته ګورې بیا خو به ورسوله وی هلته کفر راځي که نه راځي چې خدای پاک د مشرکینو نن بیزاره ده د رسول نن بیزاره ده خو دغه چا واورېدو نو قاعدو ته به مجبور شو چې اوس قاعدې جوړې که د قرآن سره موافق نحو منو صرفه منو د دغه قرآن نه صیغې اشتقاق راخیسته کېږي فقه منو اصول منو ظاهر و نص و مفسر و محکم شل اقسام هم د دغه قرآن نه راخیستل شوي دي خو تصوف به منو چې دغه قرآن نه راخیستل شوی خو او که ټول سره ملګري شو کار به په مخ کې په مدرسه کې یو د نحو کتاب درس کوي یو د فقه درس کوي یو د اصولو درس کوي ټول په نون روان دي مدرسه به کامیابه وي که ناکامه خو که فقه وایي چې دا نحو کې څه ضرورت دی چې تاسې په نحو کې وخت تېروئ نحوي چې تر څو د ترکیب نه زده په فقه په حکم کله پیږي فقه څه کوي جنګ جوړ مدرسه ړنګه کېږي که نه جنگ به نه جوړوئ گزاره به سره کوو سورت کهف ما خو یوه پاڼه لا نور کتلی دا خو موږ سبق لا پاتې و اصل سبق هم دا بل مخ پاڼه ده دا علم باید آسانه ونه بولو دغه کې عالم خلق عالم امر کې مې ډېرې خبرې درته پرېښوې چې ټولې مې کړی اوس څومره وخت په ولګېدو یوه ګنټه 20 منټه تقریبا خو نورم ډېر بحث شته پکې موږ باید کوشش وکړو زه یوه مدرسې د ختم بخاري شریف ته غوښتی وم بلوچستان ته بیا هلته چا په غوږ کې متمم دا هم راته ویل چې اصلاحي بیان هم چې څومره تکې بل ملا ته موږ تقریر نه ورکو هغه په دغه جز کې هغه هم که نو خدا زه هم لکه لیونی 2 غنټې وغږېدم که 2.5 غنټې وغږېدم په دا یو حدیث مبارک چې کله د مړۍ ځای ته لاړو خو د علما یوه ځای کې کېنول بیا یو سپین ږیری شیخ الحدیث ته خو اوس نو غریب ضعیف ته دوی ویل وایي نه دا ملایان په دغه عامه جلسه کې دغه تحقیق څه کوي چې کوي په خو د عوامو سر نه خلاصېږي دا علما وایي دغه ختم بخاري شریف کې دا دومره تحقیق څه کوي په خو د عوامو سر نه خلاصېږي ما خو ویلې اوس سپین ږیری عالم ده او شیخ الحدیث هم دا دورې هم پکېږي چې څه نور غږېږي بیادبي کېږي ما ورته وخندل ما له دغه دپاره په کار دا ده چې سړی وغږېږي چې نن سبا د عامو خلکو خیال دا ده چې علم خو اسانه ده عوام هم اسانه ده تبلیغیان په 3 ورځې پروفیسران شي طالبان هم خیال دا ده چې علم اسانه ده مطالعه نه کوي مدرسین هم وایي علم اسانه ده یو وارې چې وګوري 2 وارې نه ګوري چې په دغه پوه شي چې اسانه نه ده سخت ده دا تحقیق غواړي دا خواري غواړي دا خبر چې ما وکړه
بیا یو بل ملا راته ویل وایي دا خو دې داسې خبره وکړه لکه پلانکی شیخ بل سپین ږیری شیخ فضل محمد په نامه کوي چې په نامه یې د ما نه مخکې کال کې راوستلی و یغه نادر وایي د ده نه مخکې یو تبلیغي د دغه علاقې امیر بیان یغ ته ورکړ نو هغه چې بیان کې غږېدو خو ترغیب یې طالبانو ته شاید یغه ورکوه غریب چې ګورې علم اسانه ده مشکل کار نه ده هر سړی حاصلوی شي دغه باندې وغږېدو په سهولت وغږېدو چې علم ډېر اسانه ده چې کله وایي بخاري شریف ختم یې ده ته ورکړه وایي ده خو زړه ډېر پړسېدلی و عبارت یې چې وویلې چې تحقیق شروع کړه بیا به یې ده ته مخ ور واچوه خبیثه چا ویلې چې اسانه ده بیا به چې لږ وغږېده نه تا ته چا ویلې چې اسانه ده وایي داسې یې کو غریب د کاره یې وایست نو سبق کې تحقیق چې کوی کېږي ما هلته به ملګري ته کله کله ویلې ما یې موږ وخت خو ظرف نه ده معیار ده ټیم نه لرو دا دوره چې سړی رښتیا ویایي چې په فنونو کې موږ 15 کاله صرف 6 کاله په منطقو کې تېروو دا یوه بخاري په 15 کاله کې زده کوی شو بیا یو نه ده دوه نه دي درې نه دي څلور نه دي 5 نه دي 6 کتاب اووه کتابه په یوه ور شروع کړو په هغه کې د لوی اختر چوټي ده د سیمایي امتحان چوټي ده د پلانکي چوټي ده د پلانکي چوټي ده اخر کې اتو میاشتو کې چې سبق ته راباسي 15 میاشتې سبق نه تر جوړېږي جمعې ته روباسه چوټیانې ته روباسه تاسې حساب کړئ د دې کال لکه د انسان د عمر متعلق یو مفسر لیکلی دي 80 کاله عمر نه 2.5 کاله د عبادت جوړ کړي دي لپیږم که 3 کاله 15 کاله په کنکیتوب لاړه دا پاتې عمر نیم په خوب لاړ هغه د پاتې نیمینه ورپاتې هغه بیا اکثره په معیشتو د دنیا په کاروبار لاړ په ټول شواروز کې د ټولو 15 منځو وخت یوه ګنټه نه ده دومره چې حساب کړی د 80 کلونو 2.5 کاله یې غالبا جوړ کړي دي د عبادت اوس نو پاڼو پړنګ ترمنځ یو قسم در رښتیا درته یم داسې نه چې د ځان د صفت په لحاظ ویم په دغه ډارېږم اول کال کې ما په سبقو کې بعضې ځایو کې په دا وروسته کې څه تخفیف وکړ عبارت په تیز ویلی کېده